السلام علیکم ګران مینوالو، ستړي مه شئ. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ او د صحت کلي به مو په ځان وي. مینوالو، پښتون غورځنګ ډلې یو ځل بیا غټ ګزار وخوړ. د پي ټي ایم مخکښ غړی عارف وزیر تېره ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وویشتل شو چې له یو څه ټپي کېدو وروسته یې ساه له لاسه ورکړه. د عارف وزیر په اړه باندې پاکستاني چارواکي وایي چې دوی نه دی ویشتلی، د هغوی د خپلو شخصي مشکلاتو په اساس باندې وژل شوی دی او په دوی پورې اړه نه لري. پوښتنه دلته دا پیدا کېږي چې آیا ولې دوی عارف وزیر ووژه؟ د عارف وزیر په وژلو کې د دوی څه کار و؟ په سوشل میډیا باندې تر ډېره پورې دغه خبره کېږي چې عارف وزیر په دې خاطر وژل شوی چې هغه افغانستان ته راغلی او په افغانستان کې د پاکستان په خلاف باندې وینا کړې وه. خو پاکستاني چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې عارف وزیر دوی نه دی ویشتلی او نه د دوی له طرفه وژل شوی دی. حتی تر دې پورې دوی وایي چې عارف وزیر په شخصي معامله کې وژل شوی دی او په خپله پښتون وژلی دی. دا چې وروستي معلومات په څه کېږي او آیا دغه اژانس چې په پاکستان کې دغه خبره خپره کړې ده WHD دا به دغه رښتونی ځواب وایي او که دروغ؟ د دې په اړه باندې به نور معلومات په راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو لپاره موږ درکو. د نورو ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، زموږ سره پاتې شئ او راتلونکي معلومات مو هم تعقیب کړئ.